دستا پغی کی پاتې شوی یادګارونه زر خپل مویې وازم خیسته خیسته وطن. غزنی کې د شبکې اصلاح څلورو پروژو چارې له 10 تر 100 سلنې بشپړې شوې دي. د غزنی برېښنا حوزې ریاست عملیاتي څانګې په هڅو د شبکې پراختیا سربیره د شامیري پالیزوان او د مرکزی ساحو اړوند دوو اصلاحاتي پروژو چارې 100 سلنه بشپړې شوي چې ورسره د سلګونو زره پیرودونکو برېښنا پیاوړې او لا وخت په وخت ټکنه کېدو څخه ژغورل شوې ده. پر دې سربیره د سید احمد مکۍ تجارتي او هستوګنیزې ساحې برېښنا شبکې اصلاحاتي چارې 40 سلنه بشپړې شوي او پر پاتې برخو یې کار روان دی چې بشپړېدو سره به یې په لویه کچه د دې ساحې زرګونو پیرودونکو برېښنا پیاوړې او ډاډمنه شي. پر یادو اصلاحاتي پروژو سربیره د خاک غریبانو ساحې شبکې اصلاح چارې چې د کیبلونو او مزو په ګډون د ګڼو تجهیزاتو نوي کول دي 10 سلنه پرمختګ کړی او د ښاري دریم پلان ساحې شبکې اصلاح چارې به هم په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د یادو پروژو بشپړتیا به نه یوازې دا چې شته پیرودونکو ته د پیاوړې برېښنا وړاندې کولو خدمات پراخ کړي بلکې نویو پیرودونکو ته به هم د برېښنا ویش اسانه او شونې کړي. د افغانستان برېښنا شرکت هیواد کې د شبکې اصلاح سره پیرودونکو ته د برېښنا خدمات پیاوړي او ډاډمنوي ځکه د کلونو زړه شبکه پر وخت نوي کولو ته اړتیا لري ترڅو د کورني تولید او وارداتي برېښنا کچې لوړتیا پروژو بشپړتیا سره د برېښنا انرژي د ډاډمن ویش اسانتیا لا وړاندې شونې وي.